بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ درس فوټوشاپ کې 14م درس ده او په دغه درس کې به موږ بیا هم په لایرز باندې کار وکړو. دا به زمونږ د لایرز اخرنی درس وي. یو دوه درې اپشنونه په دغه برخه کې پاتې او په دغه درس کې انشاءالله هغه هم کلیر کوو. ګورئ زه دلته راځم او له دې ځای څخه زه یو سلیکشن انتخابوم، فرض کړه الیپټیکل مارکیو ټول، او له دې وروسته زه دغه ساحه سلیکټ کوم. چې کله ما دغه سلیکشن راواخیسته له دې وروسته ایډیټ ته راځم او په ایډیټ کې موږ او تاسې مخکې دا کټ کاپي او په دې شیانو کار کړی. زه د دې کاپي اخلم چې شارټکټ یې کنټرول سی دی. چې کله مې د دې کاپي واخیسته بیا ایډیټ ته راځم او بیا یې پیسټ کوم. موږ سره څه وشو؟ ګورئ عمل چې موږ سره اجرا شو. مخکې دلته موږ سره یو لیر و، دغه د مین بیکګراوند یا دغه د مین عکس نه چې کوم ساحه ما انتخاب کړه کاپي مې واخیسته هغه موږ سره پاس جلا لیر کې راغی. ګورئ زه دا بیکګراوند یا اصلي ایمیج هیډ کوم، انویزیبل کوم. ګورئ دغه موږ سره کاپي دلته راغلی په نیو لیر کې. او که چېرته زه دواړه شو کړم او دلته موف ټول راواخلم او دا لږ دې پلو کوم، ګوره اوریجنل په خپل حال پاتې او د دې کاپي هم موږ اخیستی. که چېرته زه داسې وکړم چې بیا هم راشم او همدغه الیپټیکل مارکیو ټول راواخلم او له دې وروسته راشم ایډیټ ته او د ایډیټ څخه وروسته زه دا کټ کړم. دلته کټ اوس موږ سره کار نه کوي. زه غواړم دا اوریجنل عکس چې کوم ما سلیکټ کړی دا کټ کړم. ځکه کټ ما سره کار نه کوي، دا لاندې ځای سپین ده، په دې خاطر چې ما تر اوسه پورې ورته لیر انتخاب کړی نه ده او دا عکس چې دی په بیکګراوند لیر کې دی. نو بنان په کار دا ده چې زه بیکګراوند لیر اول انتخاب کړم، هغې نه وروسته عکس سلیکټ کړم، بیا ایډیټ ته راشم. کټ اوس موږ سره کار کوي. د کټ شارټکټ دی کنټرول ایکس. چې زه کله دا کنټرول ایکس کړم ګورئ موږ سره څه وشو؟ موږ سره دغه د مین تصویر یا عکس نه چې ده دغه ساحه مکمل کټ شو. که زه بیا ایډیټ ته راشم او دلته یې زه پیسټ کړم، صحیح ده، او بیا موف ټول راواخلم او دا لږ دې پلو راوړم، ګورئ اوریجنل ځای کې نشته او دې پلو راغی ځکه هغه اوریجنل ځای نه ما کټ کړلو. نو دا د کټ کاپي پیسټ خبره وه. دا طریقه لږه اوږده ده. د دې دپاره په لایر منیجمنټ کې موږ یو اسانه طریقه لرو. ګورئ زه به دا ټول کنټرول زیډ کړم، دا ما ټول کنټرول زیډ کړو، کنټرول ډي به یې کړم، ډي سلیکټ به یې کړم. اسانه طریقه دا ده. ګورئ زه راځم دا الیپټیکل مارکیو ټول اخلم، دا انتخابوم تر دې ځایه، سلیکشن مې واخیسته، بیکګراوند هم انتخاب ده، لیر ته راځم، د لیر څخه وروسته نیو ته راځم. په نیو کې دلته موږ سره دوه اپشنونه دي، لیر وی کاپي، کنټرول جی شارټکټ ده. که چېرته زه دا ورته وهم موږ سره څه وشو؟ هماغه د کټ کاپي کار په یو کلیک سره موږ سره وشو. ګورئ زه اوریجنل هیډ کوم، دا ګورئ کاپي ماته اخیستی. زه به دا بیرته راواخلم، بیا به هم زه بیکګراوند ته راشم او الیپټیکل مارکیو ټول اخلم، بیا زه دا انتخابوم. یو کاپي مې خو دې نه واخیسته، اوس دا ځل غواړم کټ یې کړم، صحیح ده. اوس به راشو لیر ته، سلیکشن مې واخیسته نیو ته، دا ځل لیر وی کټ انتخابوم، شیفت کنټرول جی شارټکټ ده. چې کله دا ووهم دا د کټ وظیفه ترسره کوي. ګورئ دلته موږ سره ټول لیر اضافه شو. که چېرته زه دا لومړی هم کلوز کوم، دوم هم کلوز کوم، ګورئ اوریجنل چې پاتې شي، اوریجنل کې موږ سره دا کټ شوی. زه بیرته راځم دا ټول مکمل ویزیبل کوم. نو دا موږ سره د لیر وی کاپي او لیر وی کټ دوه مهم اپشنونه چې پریکټیکل ډېر پکارېږي. یو بل کار چې موږ په لیر کې کولی شو هغه لینک دی چې لینک موږ جوړولی شو. ګورئ دلته لینک دغه درې اپشنونه دي. زه به دا لږ اضافه کړم، دغه فرض که یو څه کاپیانې نور هم زه اخلم. دا ټول ما کاپي که او لیر ته راځم او دا کاپي کوم. ښه چې دا ما کاپي که زه موف ټول راخلم او دا لږ دې پلو انتقالوم او دا هم دې پلو انتقالوم، صحیح ده. ما سره ټول درې لیرز دي، د بیکګراوند په شمول 4.
زه غواړم دغه لیر ټول سره یو کړمه. په دې معنی د اول لیر شفت سره د آخر لیر هم سلیکټ کوم چې ټول ما سره لیر سلیکټ شي. زه دا ټول غواړم دا ټول یو کړمه، مرج یې کړمه. مرج په دې معنی چې ټول سره درته یو کوي. هغه لیر تر مینو ته راځم او دلته مرج لیرز کنټرول ای شارټ کټ دی چې کله مرج باندې کلیک وکړم ګوري دا ټول لیرز یو شو. که زه بکګراوند کلوز کړم نو تاسې وګورئ دا درې واړه عکسونه موږ سره په یو لیر کې راغله. زه یې بیرته کنټرول زیډ کوم. دا ما بیرته کنټرول زیډ کړلو. زه اوس غواړم چې دغه لومړی لیر او دویم لیر دا دواړه سلیکټوم او راځم لیر ته او دا غواړم چې زه مرج کړم. بیا مرج لیر باندې کلیک کوم ګوري دا ځل یې دوه موږ سره څنګه که مرج یې کړلو. زه دریم او همدا ډول بکګراوند هم کلوز کوم ګوري دا ځل یې دوه موږ سره مرج کړي دي. که تاسې سره هر څومره لیرز وي 50 سل تاسې کولی شئ چې هغه مرج کړئ. که زه لومړی لیر باندې ودرېږم او ورته ووایم چې دا دوم سره مرج کړه، دلته هم یو آپشن لرو لیر ته راځو دلته مرج ډاون باندې کلیک کوو ګوري اول او دوم یې سره یو کړلو. بیرته یې کنټرول زیډ کوم. نو په لیرز کې موږ دا کار کولی شو چې موږ لیر سره مرج کولی شو. بل موږ سره دلته مرج ویزیبل دی، شفت کنټرول ای شارټ کټ دی. مرج ویزیبل څخه هدف دا ده ما سره ګوري دلته اوس دومره لیرز دي. زه بکګراوند هم کلوز کوم او همدا ډول دوم تصویر هم کلوز کوم. یوازې دا دوه تصویران ویزیبل پرېږدم. زه ورته وایم یوازې دا ویزیبل مرج شي او دا ان ویزیبل چې ما چیکونه ورته اف کړي دي یا سترګه مې ورته اف کړې دا دې نه مرج کېږي. اوس لیر ته راځم او دلته ورته انتخابوم چې مرج ویزیبل. ګوري هغه کوم چې ویزیبل و هغه یې مرج کړي، دا دوه سره هېڅ کار ونه درلوده. نو دا بیرته زه څنګه کوم کنټرول زیډ کوم. که چېرته دا دوه لیرز زه هیډ وساتم او بیا دلته لیر سره شم او فلټن ایمیج ورته انتخاب کړم. ګورې دلته لیکلی ډسکارډ هیډن لایرز وایي دا هیډن لایرز د دې نه لرې کړو دا نور درته وښایو او مرج یې کړو بل یې ورته وایم. ګورې دا بکګراوند هم شو او موږ سره په زمین کې هغه کوم لیرز چې موږ ان ویزیبل کړي وو هغه یې هم لرې کړه. بیرته یې کنټرول زیډ کوم. نو دا موږ سره په لیر کې فاینل درس و، آخري پارټ یې و چې فقط کټ کاپي او پیسټ موږ تاسې اسانه کولی شو. هغه د لیر څخه د لیر مینو او لیر وی کاپي او لیر وی کټ او همدا ډول له دې ځای څخه کولی شو چې لیرز مرج کړو. سبا انشاءالله په یو نوي درس باندې به په خیر کار وکړو.